سلامونه نه کېږي ټول ته وړاندې کوم په دې لحاظ چې ټول په جوړ او صحتمند واوسئ. په نننۍ ویډیو کې د پښتو اعلان باندې بحث کوو چې تقریبا موږ ستاسو ټوله په دې کې اشتباهات او غلطیان لرو. نو په نننۍ ویډیو په کتلو سره به مې خپل اشتباهات او غلطیان انشاءالله حل شي. نو موږ ستاسو په پښتو کې 15 ویډیوګانې لرو چې لومړۍ ورځ به موږ ستاسو نرمه یې ووایو. نرمه یې د مفردو او نارینه نومونو او فعلونو لپاره استفاده کېږي. دا موږ ستاسو په مختلفو نومونو سره یادولی شو لکه نرمه یې، پیټکو یې، نارینه یې، مفرد یې یا واحد یې. نو موږ تاسو باید دوه قاعدې په نظر کې ونیسو. که چېرې دا دوه قاعدې موږ تاسو مراعات کړو انشاءالله نرمه یې په مکمل ډول زده شي. لومړۍ قاعده کله چې موږ تاسو په کلمو کې نرمه یې ووایو نو باید اواز د انګلیسي توري د ای اواز ورکړي. دوهمه قاعده کله چې موږ تاسو په کلمو کې نرمه یې ووایو نو د نرمه یې مخکې توري باید اواز د زور ورکړي. نو راځو لکه د سړی ګوره په اخري حرف یې د ی د انګلیسي توري د ای اواز ورکوي او د نرمه یې مخکې توري د زور اواز ورکوي. ګوره سړی دلته زور راغلی ګوره. او بل منګی د منګي توري په اخر کې د ای اواز او د انګلیسي توري د ای اواز ورکوي او د هغه نه مخکې د زور اواز ورکوي. همداسې زلمی، کابلی، لرګی. او که چېرې موږ تاسو د فعل په شکل وګورو چې نرمه یې کې راغلی وي هغه لکه راغلی ګوره د دې مخکې توری چې سو زور راغلی او په اخر کې اواز د انګلیسي توري د ای اواز ورکوي. تللی دا د نرمه یې مخکې اواز د زور اواز ورکوي او په اخر کې په ختمیږي په انګلیسي توري پر ای باندې. همداسې لکه خوړلی. نو په دې ویډیو کې به یوازې نرمه یې باندې بحث کوو ځکه د ویډیو سایز غټېږي. انشاءالله نورې څلور یګانې به په نورو څلورو ویډیوګانو کې ووایو. والسلام.